په بخاری او مسلم کې یو حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قیامت به د هغه ورځ پورې نه قایمیږي تر څو پورې تاسو د ترکو سره جنگ نه وي کړی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خلکو څخه نښې بیان کړي چې دا داسې قوم دی چې د دوی وړې سترګې دي، سرې مخونه دي، د دوی پوزې دنګې نه دي، او د دوی مخونه د یو ډال په شان دي. ملګرو دا خبر د الله رسول د نن 1400 کاله مخکې کړی و، او بل اخر دا پیشنګوي هله پوره شوه کله چې مسلمانان د ترکو سره یعنی چنګیز خان د لښکرو سره مخامخ شو. د چنګیز خان د دې لښکرو سره چې کوم مسلمانان جنګېدلي وو، نو یو په دوی کې یو مشهور عالم هم دی کوم چې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله په نوم سره یادېږي. ملګرو دا تاریخ به موږ تاسو د اول نه تر اخره پورې بیانو، نو راځئ زموږ سره. هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو دغه وخت کې د مسلمانانو غلبه او حکومت صرف د عربو په علاقو باندې و. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې مسلمانانو په عراق باندې حمله وکړه او دوی په خپل کنټرول کې واغستو. بیا د دې نه بعد د دویم خلیفہ عمر بن الخطاب رضی الله عنه په زمانه کې مسلمانانو خپل فتوحات سیوا کړل تر دې چې شام، فلسطین، مصر او د افریقې بعضې علاقې د مسلمانانو په کنټرول کې راغلي. دې نه بعد بیا د عثمان بن عفان رضی الله عنه په زمانه کې هم ډېر فتوحات وشو او د ځمکې په ډېر غټ حصه باندې د مسلمانانو حکومت راغی. لیکن 40 هجري کې د خلفای راشدین د زمانه ختمه شوه او د معاویه رضی الله عنه په بادشاهۍ سره د اموي خاندان خلافت شروع شو. د دې اموي خاندان په اوله کې د عمر بن عبدالعزیز رحم الله په شان ډېر طاقتور او نیک بادشاهان تیر شوي دي. لیکن څه زمانه بعد د دې اموي خاندان په خلفاو کې کمزوري واقع شوه. د دې کمزوري وجه څه قوانین وو چې هغه د اموي خاندان خلفاو په خپل مقرر کړي وو. دوی په خپل دور حکومت کې داسې کارونه شروع کړل چې هغې د وجې نه عوام د دوی نه ناراضه شو. د دوی په دور حکومت کې به صرف د عربو قوم له ترجیح ورکولی کېده. ځمکې، جایدادونه او غټې عهدې به هغه چا ته میلاوي دي چې به د عربو د قوم سره تعلق ساتو. نو ملګرو دا په دغه وخت کې د عوامو د ناراضګۍ غټ وجوهات وو. لیکن څه زمانه بعد د عباسیینو د خلکو په خلاف بغاوت وکړو د سلطنت په مختلفو حصو کې، او بالاخر دوی په خپل مقصد کې کامیاب هم شو. د اموي خاندان اخري خلیفہ محمد بن مروان په مصر کې وژل شو، او بل طرف ته د خلافت عباسی لپاره اولنی بادشاه عبدالله الصفاح خلیفہ مقرر کړی شو. عباسیینو ډیره زمانه پورې حکومت کړی دی او د دې وجه دا وه چې دوی هغه کارونه بالکل پرېښودي وو کوم چې به د اموي خلفاو کول. دوی د سلطنت په مختلفو حصو کې هغه چا له عهدې ورکړي وي کوم چې صلاحیت واله وو، یعنې دوی د ډېر حده پورې نسل پرستي ختمه کړې وه. او د دې نه علاوه داسې نور قوانین هم ایښودي وو چې هغې د وجې نه عوام د دوی نه ډېر خوشحاله وو، او د دوی په خلاف داسې غټ بغاوت چېرته چا نه و کړی. دوی په عراق کې د بیت الحکمت په نوم باندې غټه لایبرري جوړه کړې وه. په دې کې به د مختلفو ژبو نه کتابونه عربۍ ته ترجمه کېدل. او د دې سره سره د عباسي خلفاو ساینسدانانو دپاره یو جدا فنډ مقرر کړی و د ساینټیفیک ریسرچ دپاره. لیکن د دې عباسي خلافت په آخره کې داسې بادشاهان راغلل چې هغوی دومره وسیع او پراخه سلطنت نشو سمبالولی. دې وجې نه ډېرې علاقې د دوی د لاس نه ووتلې، او په مصر کې د فاطمي په نوم باندې یو غټ سلطنت قایم شو. دا د شیعهګانو حکومت و، او بیت المقدس هم د دوی په دې سلطنت کې داخل و. یوه ورځ د غټ مصیبت سره مسلمانان هله مخامخ شو کله چې عیسایانو د اولني صلیبي جنګ آغاز وکړو. دوی په بیت المقدس باندې حمله وکړله او دوی د فاطمیینو د لاس نه واغستو. دغه وخت کې د عیسایانو سره طاقت و. په مسلمانانو کې د یو حکمران هم دا جرأت نه و چې د دې خلکو په خلاف د جهاد اعلان کړی وي، بلکې مسلمانان خو په خپل منځ کې په اختلافاتو کې مصروف وو. دوی به د بل سره مناظرې کولې، دوی چېرته هم د دشمن سره د مقابلې لپاره نه وزګارېدل. یعنې ملګرو په دغه زمانه کې د مسلمانانو حالت داسې و لکه څرنګه چې نن سبا دی. په فلسطین کې به ظلمونه کېدل، او بل طرف ته به مسلمانانو سره د دعا کولو نه علاوه بل څه لاره نه وه. په دغه زمانه کې د دمشق یو حکمرانو د عمادالدین زنګي په نوم باندې د عیسایانو د دې ظلم په خلاف اواز اوچت کو، او په مسلمانانو کې د حریت او ازادۍ هغه شعور را پیدا کو. عمادالدین زنګي د عیسایانو ډېرې علاقې واپس واغستې او د ډېر حده پورې دوی د کامیابي میلاو شوه. بیا چې دی کله وفات شو، نو د ده زوی نورالدین زنګي هم د خپل پلار هغه کوشش جاري وساتو. دا د عمادالدین زنګي زمانه وه چې د شام په علاقې کې د نجم الدین ایوب په کور کې د صلاح الدین ایوبي په نوم باندې یو ماشوم پیدا شو. دا ماشوم چې کله رالوی شو، نو دی د نورالدین زنګي په فوج کې شامل شو. دې نه بعد بیا د مصر ته راغی، او د ډېر محنت نه بعد دی د مصر بادشاه مقرر کړی شو. یعنې یو طرف ته صلاح الدین ایوبي ته چې کله د مصر حکومت میلاو شو، نو بل طرف ته د منګولیا په صحراګانو کې موجود دی او سردار زوی پیدا شو د تیموجین په نوم باندې، او د هغه تیموجین کوم نه چې وروسته چنګیز خان جوړ شوی دی. د صلاح الدین ایوبي غټ ارمان دا و چې بیت المقدس د عیسایانو د لاس نه آزاد کړي. په دغه زمانه کې ډېرو علماو د صلاح الدین ایوبي سره ملګرتیا کړې وه په دې کوشش کې، او مشهور په دوی کې شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله هم دی. صلاح الدین ایوبي په فلسطین کې موجود د عیسایانو سره صلح وکړله د 10 کالو پورې. په دې دوران کې صلاح الدین ایوبي خپل ځان او فوج قوي کړ د دې غټې حملې دپاره، او بالاخر صلاح الدین ایوبي په جنګ حتیون کې د کامیابۍ نه بعد بیت المقدس ته ورداخل شو.
او دغه مقدسه خاوره ډیر زمانه بعد دوباره د مسلمانانو لاس ته راغله. ملګرو په دغه ورځ مسلمانانو ته ډیر غټ فتوحات میلاو شوي وو. یو طرف ته صلاح الدین ایوبي بیت المقدس آزاد کو، نو بل طرف ته شهاب الدین غوري په هندستان باندې حمله وکړه او دغلته د دهلی ښار بنیاد کېښودو. صلاح الدین ایوبي په خپل کوشش او مهنت سره ډیر غټ او طاقتور سلطنت وجود ته راوستی و. مسلمانان په عروج او کمال کې اعلی درجې ته رسیدلي وو. نو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګي پوره کېدو واله وه چې مسلمانان د ترکو سره مخامخ شو په جنګونو کې. د صلاح الدین ایوبي دا غټ سلطنت ډیر عمر والا ثابت نه شو. چنګیز خان د منګولیا د صحراګانو بهر ته راووتو او په مسلمانانو باندې د ځمکه راتنګه کړله. د چنګیز خان په دې ظلم او ستم کې د صلاح الدین ایوبي هغه سلطنت هم ختم شو او مسلمانان دوباره د خپل زوړ کمزورۍ وهنغه حالت ته واپس شو. چنګیز خان څوک دی او دته د دومره کامیابي څنګه میلاو شوې وه د مسلمانانو په خلاف؟ د دې انسان معرکې، جنګونه او ظلمونه د هر څه موږ تاسو ته وړاندې کوو، خو په روانو ویډیوګانو کې